السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید بارغه حقیار نزل بیا تاسو درنه حضور ته د شکل شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو د جمیل آی ډي پر رقم موږ تاسو ځان ته د یاهو آی ډي جوړ کړو. مثلا یاهو آی ډي جوړ کړو، بیا پر یاهو باندې موږ کولای ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړو، د فیسبوک آی ډي جوړ کړو او داسې نور شان پر جوړ کړو. د یاهو آی ډي د جوړولو ډېر ښکلې طریقه ده. نو ګران محترمین دوستانو، تاسو دا ویډیو مو سکپ کوئ، ویډیو ته پای پورې وګورئ. کوم چې راځو نو ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران محترمین دوستان، تر څه نه مخکې موږ تاسو یو براوزر ته مثلا دا کروم براوزر ته زموږ ګران څنګه کله چې کروم براوزر ته رالاس دلته به تاسو د سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه سرچ کړئ. ته ګورئ www.yahoo.com به تاسو ګورئ www.yahoo.com به تاسو سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړم څنګه موږ تاسو د یاهو دغه سفر تر خلاصيږي. کله دا سفر تر خلاصو دا موږ تاسو په کمپیوټر سایز ته واړو. تاسو ته ګوري دا به موږ تاسو پر ځای په ټیک مارک کوو، دا به کمپیوټر سایز ته اړو. کله چې په کمپیوټر سایز ته واړوي دا صفحه موږ تاسو تر خلاصيږي. دا تر مخکې موږ تاسو پر دغه سینګ ان باندې موږ تاسو کلیک کوو پر دغه باندې. کله چې پر دغه سنگین باندې کلیک کړم سنو دلته موږ تاسو بیا دا سفر تر خلاصيږي. کله دا سفر تر خلاص وي دلته بیا موږ تاسو کچيري جوړ یا وای ډیو مو درلود هغه تاسو دلته وي او کچيري نو آی ډی مو جوړوي پر دغه کریکټ ان اکاونټ باندې به تاسو کلیک کوئ. پر دغه باندې د کریکټ ان اکاونټ باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړل دا سفر تر خلاصيږي. تاسو وګورئ دلته سفر تر خلاصيږي. په دې صفحه کې اول ځل موږ تاسو به لاست نیم فرست نیم ورکوو، دلته به یاهو ورکوو. تاسو وګورئ لاست نیم به دلته ورکوو. تاسو وګورئ دا لاست نیم ورکړي، لاست نیم فرست نیم صرف ما بور هغه به دغه نوم ورکړي او دلته به ځان ته د جمیل آی ډي جوړ کړو. په دویم خانه کې به د جمیل آی ډي ورکوو چې موږ چې ورکوو چې هغه نوم ورکوو بیا yahoo.com هغه ورته راځي. په دریم خانه کې به پاسورډ راچوو. مثلا دا یاهو به زه بل ور واچوم، بیا دویم خانه ته پاسورډ راچوي. تاسو زاور ځل ته یاهو راچوي. تاسو وګورئ په دې کې خپل نوم ورواچا نوم چې تاسو ورکوي. لګران سره څه وګورئ دلته چې مرسار سره نوم ورکوي بس yahoo.com هغه ورکړي. لکه مثلا مشتاق gmail.com مختار خپل نوم ورکړي. په دریم خلک دلته تاسو په دغه ورکړي خپل دغه ورکړي په دې ځای کې به یا پاسورډ ورواچوي. دریم خلک پاسورډ سلورم خانه پر دغه باندې تاسو ټیک مارکي. دلته خپل وطن کنټری انتخاب کړئ چې تاسو کوم وطن کې هغه خپل دغه وطن د ټلیفون نمبر ورکوي. دلته به خپل وطن انتخاب کړئ. تاسو وګورئ چې اوس فعال پاکستان کې بس موږ تاسو ټلیفون نمبر څه غواړي هغه نمبر ته بارک کوډ راځي. تاسو کله بس موږ کنټری 00 دنیوي بس موږ کنټری زو دا به انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ دلته خپل ټلیفون نمبر ورواچوي چې هغه نمبر ته بیا کوډ راځي. اوس خپل ټلیفون نمبر زو ورواچوم. تاسو ګورئ سره دلته خپل ټلیفون نمبر ورواچوي. په دې ځای کې به تاسو خپل هغه تاریخ شوی انتخاب کړئ. مثلا پر دغه اول باندې تاسو کلیک کوئ. دلته موږ تاسو جنوري ورکوم اول میاشت بدلته تاریخ ورکوم. په کوم تاریخ باندې دلته زه 1 ورکوم پر 1 تاریخ باندې. بدلته یار دلته دریم خلک دلته کال راځي. کوم کال باندې تاسو دا ډی جوړوي دا به ځکه تاسو ته پر 2000 ورکوم. وځي 2000 چې ورکي دلته اخري باندې تر راځي وای جنرال بس تاسو وای مینیاس کا فامیلیاس میلیاس کا فامیلیاس ته میل وکم MAIL ماته دلته به موږ تاسو میل ورکو به مثلا موږ مذکر ورکو. تاسو وګورئ چې کله چې ورکړه و موږ تاسو پاسورډ دلته په لږ سره چینج کو. اگر تاسو وګورئ پاسورډ شمه چې ورواچو پر دا کنټینیو باندې کلیک کړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک کړئ اوس موږ تاسو هغه ټلیفون نمبر چې ورکړی دی هغه ټلیفون نمبر به تاسو ته دا ټلیفون نمبر دی بیا پر دا شنه پټي باندې کلیک کوئ. دا ټلیفون نمبر شپږ عدد کوډ راځي هغه چې رالی به موږ تاسو دلته ورکوو. به موږ تاسو پر دا شنه پټي باندې کلیک کوئ. کله چې هغه کلیک کړئ ته موږ تاسو هغه شپږ عدد کوډ چې رالی هغه په دې ځای کې تاسو غواړئ. تاسو ته د کمپنۍ د خاصه ماده رالی شپږ عدد کوډ هغه وځي دلې په داسې کې سرچ کوم. تاسو په دې ځای کې به هغه نمبر وهم تاسو کوم سره کله چې ما کوډ وای بیا پر دغه ویریفای باندې به تاسو کلیک کوئ. پر دغه ویریفای باندې به کلیک کړئ. کله چې ما کلیک کړئ دا موږ تاسو د یاهو آی ډي جوړ شو. تاسو ګورئ موږ تاسو د یاهو صفحه خپل را تخراسیږي. دا صفحه راځي وای 64 وسایل جوړ شو وای ویلکم ټو یاهو. بیا پر دغه ډون باندې به تاسو کلیک کوئ.
کله چې دا ډن باندې کلیک نه سره موږ تاسو ته یاهو صفحه وځه تاسو را خلاصيږي بس تاسو باندې یاهو صفحه جوړ شو ما یاهو اوس زه کولای شم پر دغه یاهو باندې زه تاسو زه خپل ځان ته فیسبوک آی ډي جوړ کړم د جمیل آی ډي په جوړ کوم بیا دا د بندېدو امکان نشته تاسو ګوري دا ما د بوره هغه په نامه د یاهو آی ډي جوړ پر داسې باندې تاسو کلیک وي بیا تاسو کولای شئ ورسته پاسورډ ور واچوي دا پروفایل پر ودروي نور شي هغه تاسو ورسته کولای شئ هر کله چې بوښ کوي اوس په یاهو کې تاسو کولای شئ خپل رقم کار پکې وکړي نو ګرام ورته دوستان دا مو تاسو نن ویډیو کوم چې راځو نن ویډیو مو خوښ شوی وي نو زموږ د سایت اقیار یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ چې تر هر څه مخکې زموږ داسې نه اولاد پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي والسلام